بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیکی. روسیه کې د کرنې او مالداري محصولاتو د کیفیت تضمین له څېړنیز مرکز څخه د افغانستاني هیئت لیدنه. ازبکستان ته د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معین سفر. او د امریکا لخوا د روسیې د نفتو پیرودلو باندې یوه میاشتنۍ معافیت. د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنوکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د روان کال د وري 29 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د کرنې او بلګلو مالداري وزارت د کرنې او مالداري مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني په مشري پلاوي په روسیه کې د کرنې او مالداري محصولاتو د کیفیت تضمین له څېړنیز مرکز څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې افغان پلاوي د یاد مرکز له مسؤلینو سره د تخنیکي همکاریو پر پراختیا د کیفیت کنټرول سیستمونو او د لابراتوارونو په ظرفیت لوړولو خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال شیخ عبدالرحمن منیر په مشري افغان پلاوي د ازبکستان سمرقند ښار ته سفر وکړ. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ازبکستان په رسمي بلنه شوی او موخه یې د نشهیي توکو په وړاندې نړیوالو ګواښونو په نړیواله ناسته کې ګډون دی. د یاد وزارت په وینا دغه ناسته به د روانې میلادي میاشتې په 6 نیټه د هیوادونو د استازو په حضور کې پیل شي. افغان پلاوي په دې غونډه کې د نشهیي توکو په وړاندې د اسلامي امارت کړنې او لاسته راوړنې شریک کړي. بل خبر د غالیو ټولنې مسؤلین وایي چې تیر لمریز کال کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت 6,000 غالۍ او 4,000 متره ګلیم له افغانستان څخه 30 بهرنیو هیوادونو ته صادرې شوي. د غالیو ټولنې رئیس عبدالله رحمان قل ویلي چې ډیری امریکا، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادرې شوي دي. دغه په وینا اوس مهال د غالیو پروسس په هیواد کې دننه ترسره کیږي او په زیاتېدو سره به یې شاوخوا 50,000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابر شي. او روسي خبر ده چې د امریکا خزانه وزارت د هغه معافیت مدعا غځولې چې له مخې یې هیوادونه کولی شي د روسیې تحریم شوي نفت د یوې میاشتې په موده کې د سمندر له لارې وپېرېده. دغه معافیت موخه د ایران پر وړاندې د جګړې له امله د رامنځته شوي بېنظمي کنټرول او د نفتو د عرضې زیاتوالی ښودل شوی دی. د امریکا خزانه وزارت د اعلامیې پر بنسټ په کښتیو کې د بار روسیې نفتو د پیر موده د روان کال د مې میاشتې تر 14 پورې غځل شوې ده. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.